زمونږ د هغه درېو مړو نه قیمت شته نه تپوس شته او نه دا نو دې انصاف والا ته موږ دا وایو چې ستاسو هغه انصاف دا دی چې نن ملزم په تاڼه کې خپل رپورټ لیکي او موږ چې کوم هغه یو زموږ نه مړي شو دي موږ تاڼې ته بځو لکه خپل په سامان موږ جیل ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته معلومه ده چې په 8 جون 2021 باندې زما یو ورور یو زوی یو وراره تلیو د حملې ته لاسنیویله د هغه ډېر راتله 3 بجو ټیمو چې د شیګل سره ورته کسانو لار ونیوله چې پای کې دوه د نثار زامنو یو د علي باش خان زوی یو علي باش خانو یو ممتازو دی لار ونیوله هغو باندې فایر وکړو او هغه یې 3 واړه وویشتل. په 3 واړو کې 2 زما ورور او وراره په موقع باندې مړه شو او زما زوی تر د 12 ورځو پورې ژوندی و. د هغې نه وروستو موږ بار بار د مدین تاڼې ته تلو راتلو. زموږ مخکې یو ډي اس پي صاحب و شیر حسن نوم یې و هغه ته موږ بار لاړو رالو څه خوند یې ونه کړو. بیا بل ډي اس پي صاحب راغی جو هغه خو وخت ونه لاړو هغه هم لاړو. بیا زاهد سیچو هغه ته چې ما کوم ځای خو هغه به منډه تړله خپله وهله. اوس زموږ مدین ته حلیم سیچو راغلی چې هغه پرون یو بل ورځ یو هلک خپل لرګي وړله یو 3 ورځې مخکې هغه ونیول د کټون لرګي زاړه چې دا زه خرڅوم او ځان له پېڅه غریبي کوم. هغه ونیول او په هغې پسې هغه زموږ خلاف کسان راوچت کړه چې د نثار 2 زامن نن په دغه کې په دې 302 کیس کې هغه ملزمان دي او نن د هغه په مدیریت کې زمونږ ایس ایچ او صاحب هغه په پروتوکول کې راوستی دی او په مدین کې د هغه په مدیریت کې اف آی آر کړلی زمونږ په 2 کسانو باندې. زه ستاسو د میډیا په وساطت زه سوال کوم د افسرانو ته چې مهرباني وکړئ که زه ملزم یم راشئ ما ونیسئ که زه ملزم نه یم ملزمانو ته تاسو پروتوکول ورکوئ نو زه تاسو ته هېڅ نشم ویلی. زه هغو ته سوال کوم چې د دې ایس ایچ او کومه رویه موږ سره اختیار کړله او کومه رویه زموږ سره دی کوي. زه دې مطابق بیا سوال کوم د بار بار خلکو ته په تاڼه کې وایي چې د زموږ خلاف پریس کانفرنس کړلی ځکه زه د خلاف کوم. ایس پی اپر سوات دوی ته خواست کوم که دغه ته د ملزمانو د حکومت او زموږ نه زموږ د 3 کسانو دغه نه کېږي تپوس نه کېږي نو چې زه د چیف جسټس اف پاکستان یا د پېښور چیف جسټس دغه په مخ کې زمانې په ذات د خدای قسمي که ما په 3 ورځو کې خصوصي ونه کړه نوره ځکه چې زه تنګ لنډ ناست یم هغه ورځې مخکې ورځې د هغه ځای نه ډزې وکړې ما حلیم ایس ایچ او راوغوښت توقع هغه برآمد کړې هغه ویوړې وي تله به ګوی څوک کوي چې ته دا ډز اف آی آر وکړې هغه لاړ په خپله مخه دا ځای نه واپس. زه تاسو ته د دې میډیا په واسطت زه سوال کوم او دغه کوم چې تاسو زمونږ دا خبره بالا افسرانو ته ورسوئ او زمونږ دغه ختم کوي او موږ ته دې مشکلاتونه آسان کوي چې ملزم راځي په تاڼه کې اف آی آر کوي او هغه ته دغه کېږي. زما نوم واحد الله دی چې زما مشر ورور شاکر میا او زما وراره آصف نواز او زما بل وراره شوکت حیات چې هغه په دغه 8 جون باندې شهیدان شوي دي ویشتل شوي په دغه شیګل سره او د هغې نه وروسته دا 4مه میاشت ده چې زمونږ کوم اف آی آر کړی دی هغه ملزمان چې دي هغه باقاعده کولاو ګرځي. د هغې نه مونږ بار بار د مدین تاڼې دې ایس ایچ او ته چې مینې عالم دی 2-3 پیر مونږ دا وینا کړله چې په پلاني ځای کې مونږ ته اطلاع میلوه پلاني دوی هغه ځای ته کله لاړ شي چې کله هغو ته دوی به ورته اطلاع کوي بل خو څوک نشي کولی خو دوی ورته اطلاع کوي چې تاسو دغه ځای نه وځئ نه هغه چې وځئ دوی لاړ شي هلته چاپه ولګوي. په بل ورځ به هم ویلی شي چې په بیګا ورته هم په هغې میسج دی او میسج موجود دی چې میسج دی په هغه میسج په ذریعه چې به پلان په دغه کې دي په دارمۍ ډیرې کې هلته کې دي او تاسو لاړ شئ چاپه دې ووهئ لیکن هغه دننه به هغه تللی نه دي او چاپه یې نه ده وهلې. بل د هغې چې د علاوه دغه کسان دي چې هغه د علي باش خان دی یا د نثار دی دا ټول چې کوم دا ملزمان دوی به
باقاعده پیسې ورکوي او تانا په دې باندې د SHO لږ ته پیسې ورکړي د خمور کړي دي په لګونم نه دي بلکې په کروڑو روپے ورکړي دي او داغه چې د مطلب دا زمونږ خلاف هغه راځي او زمونږ په شی باندې په باندې فایر کوي او زمونږ د غدرو مړو نه قیمت شته نه تاسو شته او نو دا دغه کې جزو تاسو هم تاسو د عرض کومه تاسو د میډیا ته او د دې په واسطه سره بالا افسران ته چې دا ما خبر ورسوي او هغه ته دا چې تاسو مهرباني وکړئ او زمونږ په دې خبره باندې نوټس واخلئ او زمونږ د ملزمان چې کوم دا جلد از جلد گرفتار کړئ دا جی دا زمونږ د کور پر زمونږ د کمرور چې اوفار شوی ته د کور فرنیچر او څه زمونږ د کور فرنیچر یو نه لس کارټونه و هغه مونږ دلته ځکه خرڅول چې دلته کې دغه کډه چې کوم دا هغه نه پاتې شو دا د زنانه دي او تقریبا 14-15 دغه فیملی دا هغه ځان به څه کوي هغه چې کوم دغه د رزق غذایو هغه ختم شو هغه شهید شو نو موږ دا جابته دا هغه سو په دغه سړی خرج کړو چې لکه دا تاسو یې سي او دا پیسې موږ راو او هغه کډې ته واچو چې هغه بيواله چې د خامخ سار ماخامو چې ته د روټي دره کوله په دې باندې هغه چې کوم دا ملزم دی دا ملزمان دي دا د نثار ضامن دي او هغه په دغه پټاګړه باندې دا زما په رور باندې زما په رور باندې ډزې کړي چې په هغه کې د اسب نواز هم دغه زخمی شو ډېر ورځې وروسته بیا هغه شهادت ته ورسېد او هغه خباقیده هغه خپل بیان ورکړی هم دغه کسان چې هغه نن راغلي دي او دغه چې دی عالم دغه چې SHO هغه باقاعده په پروتوکول کې راوستي دي او په تانه کې په علاقانو په وو کسانو باندې هغه فایر کړل دا عجیبه خبره ده عجیبه حکومت ته عجیبه دغه ادارې دي چې هغه دغه کوم چې چا 302 کړي څوک مړی کوي څوک دغه کې زیاته کوي او ظلم کوي هغه باقاعده دغه په پروتوکول کې راولي بتاونه کې دغه د دغه ټیم باندې دا نثار نیولې نه چې بای ته خپل ځامن راواله ته بالزي نه دی هغه گرفتار کړي نه بلکې هغه باندې په وګ کسانو باندې FIR وکړو چې هغه بالکل ناجیزه او ناانصافه ده ځکه چې فرنیچر هم زمونږ دی او دغه FIR هم په موږ کټ کې عجیبه خبره ده او زمونږ د درو مړو د غرونو شانته خلک هغه برابر دي په مخبره کې او تاغه ته بوزا تلورم میاشته چې دغه چې تانی پولیسو حرکت هم نه کړي خیم زمانو لیاقت علي دی دا کم کسان چې بشته شو دي دا یو زمارور دوه ورونه دي او زمونږ خپل د حالاو کو حکمرانو ته انصاف حکمرانانو ته چې عمر لمنګ له انصاف نوم واغسته دي زمونږ دا خواسته چې د SHO ته منګه شل پیری ته د سامان وینا وکړه چې تاسو د پاره د خدای راشه د سامان چې څه سامان ته دی ویول ورونه کولاو پریخو او سامان به کې پریخو بازاد خود چې د دې به من خو ګناګار نه یو چې ته یو سړی خپل د دشمن د کور حفاظت خو نشي کولای نو منګه ته بار دا وینا کړل چې راشه د خپل سامان وېسي چې دا دغه نه کوي ته یو ځای د بل ځای خلک پکې ځان لاس وې خپوي نو موږ ته هغه دغه نشو کولای بل دوی راغلي خدای ملزمانو سره په کوم ورځ چې دا سامان برآمد کړل نه د زمونږ نه تاسو کړل دا د چا دی یا د خپل یا د پردي دی د ټیک د اغه نه پټوان وستي دي او سعودي او مسقط او کویت هغه کوم ځای کې خپل کسان ناست دي هغه سره شیر کړلی دویمه خبره ده حل ته د ملزمانو ته د دغه رسول چې دا سامان ما تاسو ونیو بزاد خود سامان زمونږ خپل بات نثار چې کوم دی ته د دوه ځامن چې دي دا مجرمان دي بزاد خود ته د کوم مجرمان چې دي هغه د سره راغل دي د تناستي د تانه ته خپل SHO په دغه کې راغل نو منګه بخپل فریاد چاته کو زمنګ ته فریاد دی اعلی حکمران پولیس دي چې منګه لاړ شو خپل فریاد کو اغه له چې منګه لاړ شو اغه زمنګ ته فریاد بځه دغه په منګ راشي نو منګه چاله لاړ شو زه تخپل پولیسو او ته وزیر اعلی کم چې د انصاف دغه منګ لرا کوي نو دی انصاف ولا تمنګ دا وایي چې تاسو هغه انصاف داده چې نن ملزم پتاڼه کې خپل رپورټ لیکي او منګه چې کم غيو زمونږ مړی شو دي منګه تانه ته بزول خپل سامان منګ جیل ته زو منګه پساوي نو منګه خواس کو دی الله حکمرانانو ته او دی دغه ته چې پلیز منګه هم انسانان یو او تپاره د خوده د انصاف ولا خپل انصاف کوي نور به منځ دغه نشته دغه ملزمان دي خدمت مدین تانه سره جوړ دي نه صفایار شته نه دغه شته منګه دا کوم مشرور وشته شو دغه دا وسیله ده
نو زه تاسو ته خواست کوم چې دا د هغو د مزدورۍ نه دي، ماشومان دي، د دوی د تعلیم او د دې وخت دی، د مزدورۍ وخت نشته. نو کم از کم چې موږ خپل ته دوی یو فرنیچر خرڅو او په هغې باندې زموږ سوچو موږ جیل ته به نو موږ به د دشمن نه دا تپوس کوو چې آیا موږ خپل فرنیچر خرڅو ته راشه موږ ته ورځې دا زموږ دی او که ستاسو دی. بل 4 ورځې د دا شی په دې تاڼه کې ایښود یو مجرم ته وایي چې راشه تاسو نو خامخا زموږ خلاف کسان راولي چې دا ستاسو دی او که نه دی. نو دې کې بنګه خواست کو دی اعلی حکمرانانو ته او د انصاف والا حکومت ته چې پلیز په دې کې تاسو صداغي هغه کوي. نه څوک وسلم نه یو کس وسلم نه نیولې، نه وسره کس نیولې، نه وسره سامان سره څوک، بل بیا به دې تاڼه کې دا پروت دی نه ملزم زمونږ خلاف کسان شل دراوستو هغه ته زمونږ نه دی. نو نثار پکې راغی او نثار د خصوصي راوست چې راشه ته پکې سو وایا هغه نثار وي. गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। 2 साला डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड इमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी, BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल, दो साला LHV कोर्स, कैटेगरी B मेडिकल स्टोर लाइसेंस, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 034399046447।